جی بالکل دا وخت موجود ما چې کم تصویر تاسو کتلی دی زما په څنګ کې چې دا کم ملګری ناست دی د ده عبید الله نوم دی دا هغه تن چې کم 15 تنان په کوهستان کې په دوبیر علاقه کې د غر په یو ګټ باندې ولاړ 15 غنټې او په هغې کې څلور د دې دنیا نه لاړل یو کرامتي طور بچ شو دا هغه عبید الله دی خبر نیوز راغلی دی او د ده دغه کیسه درته موږ وړاندې کوو چې لکه دغه سیلاب راتګ و د ده ولاړ واقعي 15 غنټې 6 غنټې دغه ځای کې وه د سره امداد څه شو عبید الله الله دله نوی ژوند درکو خبر نیوز دله راغلی تپوس تې کوي څنګه چلو په دغه ورځ باندې تاسو سره راغلی وې په دې ګټه څومره ولاړ وې مونږ خو ګاډو سره راغلي وو خپله 15 ګټې مونږ ګاډ باندې ولاړو حکومت د طرف څخه ریسپانس دا ملګري د سره دلته کې راغلی وې ګاډې م راوستې وو هغو سره هم ګاډې وو ما سره هم ګاډې وو هغه سره هم ګاډې وو 2 ګاډې هغو یو زما وو او اوبه در باندې رالې دا تاسو هغه منظر راته وړاندې کړه چې اوس یو طرف ته مو بدي بل طرف ته مو بري تاسو بې یار مددګار موجود دی مونږ ویډیو کتلې په دا ویډیو پکې چلی مو باران ورېدو خلک جاړي تاسو ته ویډیوګانې کیږي امداد هغه څه احساسات و هغه سره شریک کا لکه دي سو بس دنیا نه زړه بیللې و مرګري زما ډیر غبرو شو زما لکه حوصله گزاره غوندي و مرګري زما ډیر دک کی تللی بس دغه ډپ نه تاسو بد څه شو را پړی ورته چادر کړو دا خو مقامي خلکو ور کړو پورنه ها که زمون حکومت نه دغه نه ونو لکه انتظار حکومت زمون د انتظامیه انتظار چې نه ونو زمون خلکو هم بر وخت مونږ ریسک کولای شو خو هغه انتظار کې هم تاسو په انتظار وچ حکومت پر راځي موږ ټلیفون کړو چې دغه هلیکاپټر راولي گئے دلته کسان په سعودي نو هغه انتظار کې و چې اوس به راځي بس تاسو ته خلکو دا وسله درکوله چې هلیکاپټر به راځي په انتظار وي او دغه انتظار یعنې تاسو مقامي خلکو ریسکیو کولی شوی جی جی بالکل صحیح بیا تاسو بچ پکې څنګه شوی لکه دا پیپونه باندې ما چې اورېدل تاسو نه چې پیپ تاسو نیولو او نور اوبو یو جټکه راله هغه پیپ یې وخوځو څلور ملګري دنه لاړ او ته پکې بس بچ شوې بالکل دا لاندې یو پیپ ایښی و پورې نه هغه مقامي خلکو اوسپنې پیپ ایښی و دا پورې هغه ګډ ده او یو پیپ بر مخکې نه یو انچ والا پیپ پلاستیک والا مخکې پورې آبادي ته تللی و اوبه تللی و نو اچانک خو راغی او موږ ودنګول یو ځای ټولو نو زه پیپ نه ووتم او ستا پیپ یو سایډ لاړ نو هغه بر هغه پیپ سره لټکو پاتې شو بس صحیح کتونکو د ده پوره تفصیل به درته په خصوصي خپرونه د خیبر نیوز پای کې به هم درته ښیم د ده دغه خبرې خو صرف درته مې خو دی وایي چې که حکومت انتظار راته نو مقامي خلکو هم بچ کولی شو خو موږ وایي د حکومت به هم بچ کړي انتظامیه څه ګیله خفګان ستا به ډېرې زیاتي خو څه ویل غواړي د حکومت چې هغې وایي چې هیلي د عوامو دپاره نه دی افغانستان کې که هیلي راغې ټیک ده خو زموږ د عوامو دپاره ته ورته څه وی بس دا خو د غریب دپاره هیلي نشته او دا خو صرف امیر دپاره دی دا بر وخت موږ ته دغسې ویلي و نو بیا هم موږ خپل زموږ خلکو ریسکې کولی شو خو بس څه کوو موږ خو غریب و هغه خو امیر دپاره دی هلیکاپټر کتونکو د اخیری خبره زه خو غریب یم دا د امیرو دپاره دی عبید الله ورور یې راته ووایي مشر چې لکه دماغ ویل ورورو کار پرېښي د شپې د خوب ګولۍ چې ځکه چې څلور ملګري راوتي وو 15 څلور ته لاړل یو دی پاتې شو ملګري لاړل د ولیدو هغه غم هغه درد هغه په سیلاب کې لا وګول د خپل مرګ هم لیدلی دی خو دغه یوه ګیله ده چې هیلي د غریبو دپاره نه دی د مالدارو دپاره دی او به دغه کس و خیبر نیوز درته را پیدا کړم زه به وایم چې اوس به په ده باندې هم بلا سیاست کېږي جی